شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية when he speaks. تيمية نفسه, and yet his name, his books, his legacy is known to every single one of you. Ibn Taymiyyah. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دا انسان یو ناشنا تاریخ لري. د خپل زمانه په مشهور با اثر او با حزم شخصیتو کې شمارل کیږي. د باره کې ناشنا خبره ده چې په خپل وخت کې د تور یو قلم دوړو نه ډېر په جوش او جذبې سره کار اخیستی دی. جنگیز خان او دغه اولاد کوم چې په لږ وخت کې ښارونه ړنګول، د خلکو عزت، وینې او مالونه به لوټ کول. په دغه زمانه کې داسې څوک موجود نه و چې دوی مخنیوي کړی وي. کله چې دوی د شام ځمکې ته راورسېدل نو په دغه ځای کې ابن تیمیه رحمه الله د دې خلکو لپاره اخرنی گزار ثابت شو او دې تاتارو ته د شام په ځمکه باندې داسې شکست میلاو شو چې دوی د هغې نه بعد د بغداد نه دې خوا چېرته حمله نه وکړي. ابن تیمیه رحمه الله د خپلې زمانې ناشنا صلاحیتونو والا انسان و چې دغه زمانې خلک ورته هم حیرانېدل. د په هره موضوع باندې کتابونه لیکلي دي، که غطیب دی، که منطق دی، که فلسفه ده، که قرآن، حدیث، تفسیر، اصول، په هر څه باندې د کتابونه لیکلي دي او څوک چې په کوم ځای کې خطا شوی دی په هغه باندې رد هم کړی دی. خو د ده په زمانه کې داسې علما او عوام موجود وو چې هغه د په خلاف وو او نسبه زمانه کې هم داسې خلک موجود دي. د امریکې یو امبیسیډر دی، هغه یو کتاب لیکلی دی او په دغه کتاب کې دا لیکلي دي وایي نن سبا چې په مسلمانانو کې څومره هم شدت پسنده تنظیمونه موجود دي او د دې ټولو تنظیمونو هغه جړله او بنیاد ابن تیمیه رحمه الله دی. د بلې خبره کې څومره صداقت پروت دی او اخر دا خلک د دهشتګردۍ د نسبت ابن تیمیه رحمه الله ته ولیکئ د دې وجه سره. نو ملګرو، نن به مونږ د دې انسان د تاریخ تحقیقي طور باندې مطالعه کوو. نو راځئ زموږ سره.